شهر رمضان الذي میاش د رمضان الذي هغدا انزل چې نازل کړي شوی دی فيه پدې کې القرآن قرآن هدل للناس هدایت د خلقو د پاره وبینات او خبر روخانه من الهدى لهدایتنا والفرقان او فرق کون کې دی دا قرآن کریم فرق راوستون کې دی د حق او د باطل پمینس کې فمن شهدا پس هغه کس چې حاضر شو منکم د تاسو نه الشهر د میاشت د رمضان ته فليصمه نروجي دی اونیسی ومن كان مريضا او هغه څوک چې بیمارو او على سفر یا په سفر کې وو فعدة نشمیر دی پوره کړي من ایام اخرى د نور ورځونه يريد الله غواړي الله تبارک وتعالى بكم پتاسو باندې اليسر اسانی ولا يريد او نغواړي بكم پتاسو باندې العسر تنگی ولتكملوا العده د دې د پاره چې تاسو پوره کړئ شمیر د ورځو ولتكبروا الله او په لوی باندې یاد کې الله تبارک وتعالى لوی بیان کې د الله تبارک وتعالى د پاره علی ما په هغه وجه هداکم چې هدایت وکړو الله تبارک وتعالى تاسو ته ولعلکم تشکرون او د پاره د دې چې تاسو شکر ادا کړئ واذا سالک او هر کله چې سوالو کې د تانا عبادی زما بندگان عني زما په حق لا زما متعلق فإني پس بشک از قریب نزدې یما اجیب قبلهم دعوت الداعي دعا د دعا کون کی اذا دعاني هر کله چې د دعا غواړي زمانہ فليستجيبوا لي نو پکار د چې حکم اومني زما وليؤمنوا بي او ایمان وروړي په ما باندې لعلهم يرشدون د پاره د دې چې دلار بیا مومي احل لكم حلال کړی شوی د تاسو د پاره جایز کړی شوی د تاسو د پاره ليله الصيام پشپا د رمضان کې پشپا د روزو کې الرفث نزدېکت الى نسائکم دخپلو بیبیانو سرا هن لباس لکم دغه بیبیان استاسو لباس ته وانتم لباس لهن او تاسو لباس یې دغه بیبیانو د پاره علم الله علم د الله تبارک وتعالى تا معلومه د الله تبارک وتعالى تا انکم چې بشک تاسو کنتم تختانون انفسکم خیانت بمکولو د خپل نفسونو سره د خپل ځانونو سره فتاب علیکم پس توبه قبول کړه الله تبارک وتعالى تاسو وعفا عنکم او معافی وکړه تاسو ته فالآن نو پس اوس باشروهن نزدېکت کوي مباشرت کوي د خپل بیبیانو سره وبتغوا او غواړي لټوي ما هغه كتب الله لكم چې مقرر کړی دی الله تبارک وتعالى تاسو د پاره وکلوا او خوري واشربوا او سکي حتى يتبين تر دې پورې چې واضح شي ښکار شي لكم تاسو د پاره الخيط الابيض سپین تار من الخيط الاسود د تور تارنا من الفجر د صبا ثم اتم الصيام بیا پورا کوي تاسو روزه الى الليل ترش په پوری ولا تباشروهن او تاسو نزدېکت مکوي مباشرت مکوي د بیبيانو سره وانتم عاکفون په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي معتکفین یې فل مساجد په جمعتونو کې تلک حدود الله دا حدود الله تبارک وتعالى دی فلا تقربوها پس مور نزدې کېږئ دیتا كذلك هم دغرنگ يبين الله بیانوي الله تبارک وتعالى آیاته خپل آیاتنا للناس د پاره د خلکو لعلهم يتقون د پاره د دې چې شي پرهیزګار ولا تاكلوا او مخری تاسو اموالکم مالونه دستاسو مالونه د یوبل بینکم پخپل مینس کې بالباطل په باطل طریقې سره پنا حق باندې وتدلو او مرسوي د غمالونه وتدلو بها او مرسوي د غمالونه الى الحكام حاکمانو ته لتاكلوا د پاره د دې چې اخري
لتأکلوا د پاره د دې چې اخري فریقا من اموال الناس صحیصا د خلکو د مالونو نه بالاثم په ظلم سره وانتم تعلمون یا بالاثم په ګناه سره وانتم تعلمون حال د دې چې تاسو پوهیږئ یسالونک دوی تپوس کې استانه اې د الله محبوب صلی الله علیه وسلم عن الاهله د میاشتو په باره کې د میاشتو د لویدو په باره کې سپوږمۍ وړوي بیا غټه شي اے محبوب صلی الله علیه وسلم دیستانه د دې په باره کې تپوس کوي قل ورته او فرمایا اے محبوب صلی الله علیه وسلم هي مواقیت دا اندازې د وخت دی للناس د پاره د خلکو والحج او د پاره د حج وليس البر او ندنی کی بان تاتوا البيوت دا چې راشه تاسو کورونو ته من ظهورها د شاګانو د دې کورونو نه د کور د شا طرف نه تاسو راشه دا نیکی نه ده ولکن البر من اتقى لیکن نیکی هغه ده هغه څوک اتقى چې پرهیزګاری اختیار کی وقت البيوت او کورونو ترازی من ابوابها د دې د دروازو د اړخنا د دې په دروازو باندې راځي واتقوا الله او یریږي د الله تبارک وتعالى نه لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ د پاره د دې چې تاسو خلاصي عمومي وقاتلوا او جنگ کوي jihad کوي فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې الذين د حقیقت خلق سره یقاتلونکم چې جنگ کوي د تاسو سره ولا تعتدوا او تاسو زیاته مکوي ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يحب محبت نکوي المعتدين د تجاوز کوونکو سره د زیاتی کوونکو سره وقتلوهم او قتل کړئ دوی لرا حيث ثقفتموهم فکم ځای کې ثقفتموهم چې بیا مو تاسو دوی لرا واخرجوهم او اباسي تاسو دوی لرا من حيث اخرجوكم د کوم ځایونو چې دوی تاسو اباسلې وي والفتنه او فتنه د کفر اشد من القتل دا ډیره سخت ده د قتلنا ولا تقاتلوهم او تاسو جنگ مکوئ د دوی سره عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې حتی تر دې پورې یقاتلوکم چې دوی جنگو کې د تاسو سره فيه پدې کې فإن قاتلوکم پس کچری دوی جنگ کوي د تاسو سره فقتلوهم پس اوجنه دوی لرا کذالک هم دغرنګي جزاء الکافرین بدله دا سزا د کافرانو فإن انتهوا پس کچری دوی منشو فإن الله غفور الرحیم پس بشک الله تبارک وتعالى بخون کی او مهربان دی وقاتلوهم او جنگ کوي د دوی سره حتا لا تكون فتنه جهاد کوي د دې سره حتا لا تكون فتنه تر دې پورې چې پاتې نشي فتنه ويكون الدين لله او شی دین د پاره د الله تبارک وتعالى فإن انتهوا پس کچری دوی منشو فلا عدوانا نو نشته د سختی نشته د تجاوز الا على الظالمين مگر په ظالمانو الشهر الحرام میاش حرامه میاش د حرمت بالشهر الحرام په بدلا د میاشتې د حرمت کې دا والحرمات قصاص او پټول حرمتونو کې قصاص دی فمن اعتدى علیکم پس هغه څوک چې زیاتیو کې پتا سو باندې فاعتدوا علیه نو تاسو زیاتیو کې په هغه باندې بمثل ما اعتدى علیکم په مثل د هغه زیاتی اعتدا چې زیاتی کړي د علیکم پتا سو باندې واتقوا الله او یریږي د الله تبارک وتعالى نا وعلموا او پوښی ان الله مع المتقين چې بشکا الله تبارک وتعالى د متقیانو سره دی د پرهیزګارانو سره دی وانفقوا او خرج کوي تاسو
فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې ولا تلقوا او مغرزوي تاسو بأيديكم پخپلو لاسونو باندې ولا تلقوا او تاسو مغرزوي خپل ځانونه بأيديكم پخپلو لاسونو باندې الى التهلكه هلاکت واحسنوا او نیکی کوي ان الله بشکا الله تبارک وتعالى يحب المحسنين محبت کوي د نیکی کوونکو سره واتم الحج او پورا کې حج والعمره او عمره لله د الله د پاره فان احصرتم پس کچره منکړې شوي تاسو فمستيسر نو هغه سیز چې آسان وي من الهدي د قربانینا یعنی هغه سیز لازم دی چې آسان وي د قربانینا ولا تحلقوا رؤوسكم او مخری سرون خپل حتى يبلغ الهدي تر دې پوري چې ورسیږي قرباني محله زي خپلتا فمن كان منكم پس هغه څوک چې و د تاسو نه مريض بیمار او به اذن یاوی پدتا یاوی هغه ته اذن س تکلیف من رأسه د سر ففدیه من صيام نفدیه دی ورکی د روزینا او صدقه یا د صدقینا او نسک یا د قربانینا فاذا امنتم پس هر کله چې په امن کې شي تاسو فمن تمتع پس هغه څوک چې فائدہ واخلي بالعمره په عمرینا په عمره سره الى الحج تر حج پوری فمستيسر نو هغه سیز لازم دی چې آسان وي من الهدي د قربانینا فمن لم يجد پس هغه څوک چې بیا نموندله د قرباني فصيام نروجي دي 3 ايام درې ورځې فی الحج په حج کې د حج په ورځو کې و7 اذا رجعتم او ورځې دي اذا رجعتم هر کله چې بیرته راوګرځئ تاسو تلک 10 کامله دا لس پوره شوي ذالک دا حکم لمن د هغه چا د پاره دی لم یکن اهله چې نوی اهل د حاضر المسجد الحرام حاضر په مسجد حرام کې یعنی د مسجد حرام په خوښه کې حاضر نوی الته نوسیږي واتقوا الله او یریږي د الله تبارک وتعالى نا واعلموا او پوه شئ ان الله شدید العقاب چې بشکا الله تبارک وتعالى سخ عذاب ورکون کې دی الحج حج اشهر سومیاشت دی معلومات معلومه فمن فرض پس چاچه فرض کړو لازم کړو بزان باندې فیهن په دې میاشتو کې الحج حج فلا رفث نو رفث دې نه کوي مباشرت دې نه کوي د خپل بیبيانو سره ولا فسوق او گناہ او نه گناہ کول دي ولا جدال او نه جنگ جګړه فی الحج د حج په ورځو کې وما تفعلوا من خیر او سچ کوي تاسو د نیکینا يعلمه الله پویږي په دې باندې الله تبارک وتعالى وتزودوا او خطو خد سفر ځان سره واخلي فان خیر الزاد پس بشکه بهترینا خطو خ د خطو خ التقوى دا پرهیزګاری دا واتقوني او یریږي زمانہ یا اولل الباب اے خوندانو د عقلونو ليس عليكم جناح نشته د پتا سو باندې سګونا ان تبتغوا دا چې لټوي تاسو فضلا فضل من ربکم د خپل رب د جانبنا یعنی تاسو لټوي فضل مال دولت رزق لټوي کاروبار کوي تاسو تجارت کوي تاسو من ربکم د خپل رب د جانبنا فاذا افضتم پس هر کله چې اوزي تاسو من عرفات د عرفاتنا فذكروا الله نو یادوي تاسو الله تبارک وتعالى عند المشعر الحرام په خوا د مشعر حرام کې وذکروه او یاد کړئ دلرا کما هداکم لکسرنګ چې هدایت درکړې دي تاسو ته وان کنتم اگر چې وې تاسو من قبله روان دل دینا لمن الضالین د هیرون کنا د گمراهانو نا ثم افیدوا بیا واپس شي من حيث د هغه زینا افاض الناس چې واپس شي خلق واستغفر الله
او بخنه غواړي د الله تبارک وتعالى نه ان الله غفور رحیم بشک الله تبارک وتعالى بخون کې او مهربان دی